زموږ هیواد افغانستان چې ډیری مسلمانان لري او مخورو خلکو د اسلامي ثقافت او ښوونې او روزنې لکه جوماتونه، تکیه خانو او ښوونځیو په جوړولو کې د پام وړ هڅې کړي دي. په دې وروستیو کې سید رضا میر اغا یو له ملي سوداګرو څخه چې په بهر کې ژوند کوي، د سید ایوب اغا د عامه حسیني د بیارغونې او ترمیم مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د دغې حسیني قدامت چې یو پیړۍ ته رسیږي د هغه وخت د بانفوذو کسانو له ډلې څخه د سید ایوب اغا لخوا تاسیس شوې وه او اوس ښاغلی میر اغا دغه حسینیه په اوسنیو شرایطو کې له معیاري اسانتیاوو سره سمه چمتو کړې. دغه ملي سوداګر په تیرو 7 میاشتو کې د دغې حسیني ودانۍ د بیارغونې لپاره څه د پاسه 40,000 امریکایي ډالر لګولي دي او په پام کې ده چې د دغې 3 پوړیز ودانۍ د بیارغونې چارې ډیر ژر بشپړې شي. همدارنګه د بلخ ولایت د حج اوقافو ریاست د شمیرو پر بنسټ 3500 څخه ډیر جوماتونه او حسیني شتون لري چې ډیری د ملي سوداګرو او خیریه اشخاصو لخوا جوړې شوي. د یادونې وړ ده چې دغه ملي شخصیت په بیلابیلو وختونو کې د جوماتونو په جوړولو له بېوزلو سره د مرستې لپاره ډیرې پیسې لګولې دي.